د زیشان او پري خان ته ګورئ ښه د زیشان د پري ته وایي یاره ته د کټ باندې قسم له او بالکل دې کې لوټونه اړوه دا ګوره دا ورته کوم قسم خبرې کوي. اوس د پري خان پري له ګوره د موبایل ته رانږدې شي او چې دا کومې خبرې کوي صحیح ده ګورئ راسره ګورئ ښه دغه پري خان پري او زیشان خو به تاسو دغه ویډیو کتلي که نه چې بالکل په دغسې خلکو مړه نالت ووایي داسې خلک په زموږ ملک کې زموږ ملک به څه ترقي وکړي زموږ پاکستان به څه ترقي وکړي او بیا لکه زموږ غونته کې دغه ینګ ځوانان چې دي که نه دا به سبق څه ووایي دا به سکول له څه لاړ شي دا به جومات له څه لاړ شي دا به مدرسې له په څه لاړ شي چې یاره دغه کنځلې او دغه بدې ردې چې دي دا په ټیک ټاک باندې ویلی کېږي زما خپل ګورمنټ هم دغه درخواست دی چې یاره دې باندې اکشن واخلئ چې یاره په ټیک ټاک باندې دا کومه بېحیایي خورېږي په ټیک ټاک کې دا کومه زیناکاري چلېږي ته اوس دې ښځې له وګوره که نه اوس دلته لوټونه اړئ دا مسلماني ده مړه داسې کار خو کافران او هندوان هم نه کوي لکه څنګه چې دا زیشان او دغه کوي دا پري خان دی که څه شی دی دغه کوي نو آیا زما دغې ټولې ټیک ټاکرانو ته هغې جینکو ته دغه درخواست دی چې یاره کومې غواړي چې یاره ټیک ټاک ته راتګ کوي یا کوم په ټیک ټاک باندې دا ویډیوګانې کوي چې د الله د رضا دپاره هم دغه د بکواسات پرېږدئ هم دغه ویډیوګانې چې دي دغه پرېږدئ کوم ملګرو زموږ ویډیو مو خوښ خپلو ملګرو سره شیر کړئ زموږ یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ هم داسې غلطو خلکو باندې به زموږ ریاکشن ویډیو وي دغه شانتې غلط خلک چې دی دا به موږ معاشرې ته ښیو الله پامان